الله الرحمن الرحیم. راځو په پی ایچ پی کې نن په اف باندې غږیږو. اف د دې لپاره استفاده کیږي چې تاسو یو شرط ورکړئ، یعنی هر کله چې تاسو یو شی اکو کول همداسې به درته اکو کول، خو زه وایم هغه وخت کې یو شی موږ ته اکو سي چې زه یو شرط ورکړم. مثلا تاسو یو چیرته ځئ، که چېرې سبا زه بازار ته ځم خو شرط ورکوئ په دې شرط چې باران نه وسي، یا مثلا شرط کوي چې مثلا که چېرې سبا واوره وورېدله پوهنتون رخصتېږي، نو دا یو شرط شو که نه، پوهنتون دې رخصت شي مثلا که واوره وورېدله، یو شرط ورکوئ. نو همداسې په پی ایچ پي کې هم چې موږ یو شرط ورکوو نو اف لیکو، دلته خپل شرط ولیکو، بیا ورته سټیټمنټ ولیکو، هر کار چې موږ کول غواړو. راځو عملي کار کوو. داسې به وکړم، دلته به راسم 15.php په نوم به یو فایل واخلم، هلته به پی ایچ پي خپله ولیکو. زه ورته وایم مثلا زه یو وریبل جوړوم، یو شرط داسې ورکوم، ورته وایم اف که چیرې دغه 15 لویو له دریو نه موږ ته اکو کا سي ګریټر دا موږ ته راوله اکو کا. نو زه به راسم دلته کروم ته لوکل هاست، دلته نیو کلاس په نوم موږ اخیستی وو، او دلته 15.php ګورې موږ ته ګریټر راغی، ځکه چې 15 لوی دي له دریو نه. شرط صحیح سو، که چیرې دا شرط صحیح نو دا سټیټمنټ به اجرا کیږي، او که صحیح نه به اجرا کیږي. زه ورته وایم 15 مساوي له دریو سره، دا هغه وخت کې راوله موږ ته. نو ګوره موږ ته به هېڅ هم رانسي، ځکه چې 15 خو مساوي نه ده له دریو، نو دغه هغه وخت کې به ګریټر اکو کېږي چې دغه شرط صحیح. راځم لږ پیشرفته شکل کار کوم. ورته وایم دلته ایج په نوم وریبل اخلم، دلته 10 لیکم. ورته وایم اف که چیرې شرط ورته کړم چې دغه دا ایج وریبل لوی له 10 نه موږ ته اکو کا you can take passport. که چیرې دغه ایج لوی له 10 نه موږ ته دغه مسیج پرنټ کا، نو ګورئ موږ ته به هېڅ شی هم پرنټ نه کېږي، هېڅ شی هم نه راولي، ځکه چې دا خو دلته ایج کې خو 10 ذخیره دي، نو دا خو 10 نه ذخیره غټ نه ده که زه ورته وایم مساوي لویو یا مساوي و، نو موږ ته به دا شرط چې سي اوس اجرا سي you can take passport. خو که زه راسم دا ایج تغییر کم، دا کم کم شلې کم، نو موږ ته ګوره هېڅ شی هم نه همدغه مسیج راولي. خو که زه راسم دا شل نه کم، ورته وایم 15، نو دا خو ایج لوی مساوي 10 سره نه ده، نو موږ ته به هېڅ شی هم رانه ولي. نو دا و د اف کار. یا مثلا زه یو بل دا داسې کوم، دلته دا پاکوم، ورته دلته یو وریبل اخلم دی پرووینس په نوم. پرووینس کې دلته زه ذخیره کوم مثلا کندوز. شرط ورته کوم چې اف که چیرې دغه پرووینس مساوي و له چا سره، مساوي و له بغلان سره، نو موږ ته داسې مسیج راکړي چې اکو که موږ ته you can take passport in بغلان، موږ ته دا مسیج راولي. نو اوس خو دا شرط غلط ده که نه، دلته قندوز ده، نو موږ ته به هېڅ شی هم رانه ولي. خو زه اوس دلته یو بل شرط ورکوم، داسې شرط ورکوم، بیا بل شرط ورکوم اف که چیرې همدغه پرووینس مساوي و له چي سره کندوز سره، نو موږ ته دې همدغه مسیج راولي، خو بغلان نه ورسره لیکو، دا دفعه چې ورسره لیکو کندوز لیکو. نو موږ سره به کوم مسیج راسي؟ دا مسیج به موږ ته راسي.
نو دا د اف کار اف کنډیشن اف موږ څنګه په پی ایچ پی کې استفاده کوو ها ورته وایم که چیرې قندوز نو موږ سره قندوز نو موږ ته شي راولي اق مثلا راولي قندوز نو دا خو دلته قندوز ده که نه نو دلته مثلا لیکمه بغلان لیکم بغلان اوسې ګورئ ما دلته دوه شرطه ورکړي که چیرې بغلانو موږ ته راوله یو کان ټیک پاسپورټ ان بغلان نو دا خو شرط صحیح ده که نه بغلان ده نو دا مسیج به م راسي بیا مې بل شرط ورکړی که چیرې قندوز نه و بیا موږ ته راوله یو کان ټیک پاسپورټ ان قندوز نو موږ سره به چې وسي دواړه مسیج به پرنټ سي ګوره یو کان ټیک پاسپورټ ان بغلان یو کان ټیک پاسپورټ ان قندوز زه به داسې وکړم دلته به یو بیا ټک دغه کې خلاص کړم یو بریک سي دلته نو دا دواړه مسیج ځکه چې دواړه شرطونه صحیح دي نو دواړه افونه چې سول اجرا سو ښه دا به زه کمنټ کړم راځم نور مخکې ځو پکې اف ایلس زه وایم که یو شرط ورکوم ورته وایم که چېرې دا شرط غلط سو بیا د یو بل شرط موږ ته اجرا سي بل سټیټمنټ د اجرا سي که چېرې دا شرط سي او دا سټیټمنټ د اجرا سي او که غلط و دا سټیټمنټ د اجرا سي څه معنی را بسونو ته به عملي ورته وایم اف که چېرې پنځه لویو له دوو نه پنځه لویو له دوو نه موږ ته یک وکړه چې یک وکړه ګریټر نو پنځه لوی دي له دوو نه نو موږ ته خو چې راولي ګریټر به راولي خو که زه ورته ولیکم پنځه لوی دي له لسو نه نو دا خو نه دي که نه موږ ته به هېڅ شی هم نه یې کوی خو زه وایم دا شرط ځکه چې کونه سو چې دا شرط چې سو غلط سو زه وایم دا شرط چې غلط سو اتومات د بل مسیج راځي نو هغې لپاره موږ ایلس کاروو ایلس په دې معنی که چېرې دا شرط غلط سو دقه دا ایلس ته به راسي چېرته به راسي ایلس ته به راسي دغه ایلس به راسي ورته وایم ایکو که موږ ته چې ایکو که لیس اور ایکول نو دا ایلس د څه لپاره استفاده کیږي بیا درته وایم ایلس د دې لپاره استفاده کیږي چې د اف شرط چې سي غلط سي اقل لپاره دا اجرا کیږي نو را بسو نو هغه اف شرط خو غلط ده که نه موږ ته راولي لیس اور ایکول دا ایلس د دې لپاره استفاده کیږي را بسم یو بل مثال پیدا کار کوم هلته وریبل جوړوم د ایچ په نوم او دلته زه لس ذخیره کوم ورته وایم اف که چیرې دغه ایج کوچنی و له لسو نه کوچنی و له لسو نه نو موږ ته چی راوله ایک وکړه موږ ته you can't take passport دا مسیج موږ ته راوله نو ګورئ اوس زه راسم موږ ته هېڅ شی هم نه ایکو کېږي ځکه ایکو کېږي نه دا شرط خو غلط ده که نه ایج خو وړاکی ده له لسو نه نه ده که نه خو زه وایم دا شرط که غلط سو اتومات دی موږ ته بل شرط راسي ایلس ایکو که پاسپورټ مثلا دا موږ ته ایلس د دې لپاره اجرا کېږي چې دغه اف شرط چې سي غلط سي دا اجرا سي اف ایلز هغه وخت کې کار کوي چې د اف شرط چې سي غلط سي موږ ته پاسپورټ راغی خو که زه راسم دا پنځه کم نو خو دا خو شرط خو صحیح سو ایج وړاکی ده له پنځو نه لس وړاکی ده له پنځو نه شرط غلط ده که نه نو بیا به موږ ته دا اجرا کېږي خو زه که راسم دلته دا داسې ولیکم دیرس ولیکم لس وړاکی ده له دیرسو نه و نو دا شرط به موږ ته چې سي غلط صحیح سي او هماغه به موږ ته چې سي اجرا سي بیا ورته تاسو تکراروم دلته لږ ګډوډ سو ګورئ که چېرې دا شرط غلط سي ایلز اجرا کېږي او که دا شرط صحیح سي همدا خپله دا اسټیټمنټ اجرا کېږي ایلز هغه وخت کې اجرا کېږي چې اف چې سي غلط سي فالس یعنې شرط غلط سي نو دا شرط خو صحیح ده که نه دا اجرا سو نو دا و د اف ایلز کار را بسم بله موضوع ته اف ایلز اف یعنی منګه څو شرطونه یو ځای اجرا کو د څو شرطو لپاره خو موږ دلته هم داسې کولی شو څو شرطونه ورکو خو دلته کار څه شی و ټول شرطونه یو ځای
قتل کېدل ټول شرطونه چک کېدل خو زه ورته وایم خو زه داسې غواړم په نوبت شرطونه چک سي دلته یو وریبل اخلم د پرووینس او دې کې ذخیره کومه کندوز شرط ورکوم اف که چیرې دغه پرووینس مساوي و له سره بغلان سره مساوي و له بغلان سره نو اکو که موږ ته چې وکړه بغلان یې وکړه لیکم ویلکم فرام بغلان ورته وایم ایلز اف ایلز اف څه معنا ایلز اف څه ته دوم شرط ورکوې که چیرې دا شرط غلط سو دا دوم شرط یې وګوره ورته وایم همدغه پرووینس مساوي و له کندوز سره موږ ته یې وکړه ویلکم فرام کندوز دا موږ ته یې وکړه بیا بل شرط ورکوې نو د څو شرطونه ورکول لپاره ایلز اف نه موږ کار اخلو ورته وایم همدغه پرووینس مساوي و له تخار سره تخار ورته اکو که موږ ته ویلکم فرام تخار نو ګورې موږ ته به چی راسي ویلکم فرام کندوز ځکه چې دا چی سو دغه اولینی شرط غلط سو ګورې زینب دا لکه داسې زینه غوندې شکل ده زه تاسو دلته تشریح کړم که چیرې ایلز اف ورکوي نو دا به داسې زینې شکل کېږي دغه به دا تاسو فکر وکړئ اف ورکه بیا هم ایلز ورکه ایلز اف ورکه او بیا هم ایلز اف ورکه نو دا به داسې زینه شکل کوي اول دا ګوري که دا غلط سو راځي دا دوم چک کوي که دا هم غلط سو دا چک کوي که بل غلط سو خو همداسې به ایلز اف څومره ورکړي دا په نوبات په ترتیب سره چک کېږي خو که چیرې تنها تاسې اف ورکړي دا به ټول یو د می چک کېږي یعنې نوبت به نه چک کېږي خو که راسم زه دا ورکړم بغلان نو موږ ته به چی راسي ویلکم فرام بغلان او که زه ورته ولیکم تخار دلته موږ ته راسي ویلکم فرام تخار خو که زه ولیکم بامیان نو موږ ته به چی راسي هیڅ هم نه راځي ځکه چې موږ دا شرطونه ټول غلط سوي نو زه وایم که دا ټول شرطونه غلط سي موږ ته یو بل شی اجرا سي نو ټول شرطونه چې غلط سي یو شی د اجرا سي هغې لپاره خو ما درته ویل چې ایلز کاروو ایلز د څه لپاره استفاده کیږي ټول د اف شرطونه چې سي غلط سي نو زه ورته وایم دا ټول شرطونه په اسانۍ کې غلط سو ورته ولیکه چې ویلکم فرام انادر پرووینس موږ ته ګوره ویلکم فرام انادر پرووینس راغی نو دا و د اف ایلز اف او ایلز کار تاسې کورنۍ وظیفه بچي تاسې کار به دا وي تاسې به داسې وکئ چې د هوا حالت ولیکئ یا داسې ولیکئ که چیرې ورځ چک کوي که چیرې جمعه وه ودې لیکئ چې رخصت ده که چیرې پنجشنبه وه ورځ ورته ولیکئ چې رسمیات نن تر 12 بجو پورې دي او که چیرې بله ورځ وه ورته ودې لیکئ چې رسمیات تر 3 بجو پورې دي دقه رقم کار وکئ بیا تکراروم تاسې داسې وکئ د ډې په نوم وریبل جوړ کړئ په ډې کې چې هر شي ذخیره و شرط ورته که چیرې ډې کې موږ پنجشنبه ذخیره وه ودې لیکئ چې رسمیات 12 بجو پورې دي که چیرې جمعه وه فرایډې وه نو ولیکئ چې رخصت ده او که چیرې بله ورځ وه نو هغې لپاره ولیکئ چې رسمیات تر 3 بجو